بسم الله الرحمن الرحیم. راځو وینډوز 10 کې وارم چې دلته کې یو بل موضوع باندې تاسو ته کار وکم. وینډوز 10 امدارنګي وینډوز 8 کې مونږ تاسو سره یو نیو یا فرش مینیو راځي او دا مینیو تاسو سره په وینډوز 7 کې او هغه نه لاندې چې څوک نو وینډوز دی هغه کې به نه راځي. وینډوز XP کې وینډوز ویستا کې دا مینیو نشتا او د مینیو ته ویل کېږي کویک اکسس مینیو. څه ورته ویل کېږي؟ کویک اکسس مینیو. کویک اکسس مینیو ولې ورته وایي چې تاسو کولی شئ کویکلی یا په جلدی چالاکۍ تیزۍ سره یو څه کویکلی اوپن را خلاص کړئ یا په وینډو کې یو برخه ته لاړ شئ اوپن یې کړئ یا یو برخه ته تاسو لاړ شئ یا رن یې کړئ. او بل دی کې هغه کمانډز دوی راخستې دي چې دا کمانډز ډیر زیات امپورټنټ دي، ډیر مهم دي. کم نه کم چې یو کس په دغه کمانډونو باندې وپوهیږي نو د وینډوز تقریبا ډیر مشکلات ډیر پرابلم به راغی حل وي. نو تقریبا سلو کې 50% رولز لري دا کمانډ. نو دا کمانډ تاسو کوشش وکړئ چې دا کویک اکسس والا کمانډز تاسو خسته کړئ. دا مینیو بسنګ تاسو راولئ. موږ سره فلحال وینډوز 10 دا وینډوز 10 کې با تاسو لاړ شئ وینډوز بٹن ته. وینډوز بٹن باندې به تاسو یو رائټ کلیک وکړئ. کوم کلیک وکړئ؟ رائټ کلیک. نو تاسو سره به هلته کې دا کویک اکسس مینیو را اوپن شي را خلاص بشي. بیا دې کې موږ تاسو سره دلته کې اول نمبر کمانډ دی او دې کمانډ ته ویل کېږي پروګرام ان فیوچرز. ها وګورئ تاسو به دا پوینټ راوړي او د وینډوز بټن باندې رائټ کلیک وکړئ، ښي کلیک، او دې نه وروسته کې به تاسو سره دا مینیو را خلاص شي او دې مینیو ته ویل کېږي کویک اکسس مینیو. ګورئ دې کې ډېر اهم او مهم کمانډز دي لکه پروګرام ان فیوچرز، لکه موبایلټي سنټر، لکه پاور آپشنز، ایونٹ ویور، سیسٹم ڈیوائس مینیجر، نیٹورک کنیکشن، ڈسک مینجمنٹ، کمپیوٹر مینجمنٹ وغیرہ. دا کمانڈ دی رن شو سرچ شو. نو مهم کمانڈ دی کی دی. اول نمبر کمانڈ دی کی دی پروگرام ان فیوچرز. سر پروگرام ان فیوچرز. نو دی کمانڈ باندې غواړم تاسو ته کار وکړم. اول ګوري تاسو پروګرام او فیوچر باره کې زه تاسو سره خبرې وکړم. اوله موضوع دلته کې پروګرامز دي او بله موضوع دلته کې فیوچرز دي. څه دي؟ فیوچرز. نو تاسو د دې دواړو ترمنځ اول لږ فرق وشئ کړلی بیا به دې باندې به کار کوو. د دغه کمانډ په ذریعه باندې تاسو کولی شئ چې خپل کمپیوټر کې پروګرام انسټال کړئ. سیده انسټال مطلب اډینګ، کمپیوټر کې اضافه کول. او د همدې کمانډ په ذریعه باندې تاسو کولی شئ د خپل کمپیوټر نه یو پروګرام یو انسټال کړئ، یعنی ریموو یې کړئ، ډیلیټ یې کړئ. صحیح کړئ؟ ډیلیټ یې کړئ. نو ګورئ پروګرام تاسو انسټالولی هم شئ. یو انسټال دا به انسټال شي. ما سره لیو اټ انسټال. او دا موږ سره یو انسټال یا ریموو یا ډیلیټ. بله موضوع موږ تاسو سره فیوچر دی. همدې نه تاسو کولی شئ تاسو په خپل کمپیوټر کې فیوچر یې انیبل کړئ او بیا یې ډسیبل کړئ. بیا یې څه کړئ؟ ډسیبل یې کړئ. انیبل فعال یې کړئ، اکټیو یې کړئ، او ډسیبل ان اکټیو یې کړئ، غیر فعال یې کړئ. انیبل مطلب اکټیو او ډسیبل ان اکټیو. څه؟ ان اکټیو، غیر فعالول. خو اوس خبره دی کې چې د پروګرام او فیوچر ترمنځ فرق څه دی؟ پروګرام څه دي او فیوچر څه دي؟ فیوچرز څه دي؟ ښه راځو اول د پروګرام حصې ته. پروګرام are those type of softwares which are made to do a special task. راځي فیوچر ته. are those
type of software which are made to do a single task. نو ګورې د دې دوه ترمنځ دومره یو فرق دی چې پروګرام د یو نه تاسو ته زیات کارونه کولی شي یو کار کوي بل کار لکه مثلا د ورډ پروګرام تاسو هغه کې کتاب ډیزاین کولی شي مجله ډیزاین کولی شي اخبار ډیزاین کولی شي مثلا سپیلنګ تاسو ته چیک کوي ګرامر تاسو ته چیک کوي پنکچویشن تاسو ډېر کارونه تاسو ته کوي فارمول درته حل کوي فارمول پکې واچوي حل کوي درته فیوچر صرف یو کار کوي لکه مثلا تاسو سره وینډوز میډیا پلیئر د دې صرف یو کار دی صرف تاسو ته ویډیو پلی کوي او ساوند درته پلی کوي نور څه کار نشي کولی بل کوم کار تاسو ته نشي کولی لکه انټرنیټ ایکسپلورر انټرنیټ ایکسپلورر دا یو څه کار کوي صرف تاسو په انټرنیټ کې دی باندې سرچینګ کولی شئ نو کوم بل کار نشي کولی خاص انټرنیټ لپاره دی په دې نه ویډیو پلی کولی شئ نه بل کار نو دا فیوچر کې راځي او بل خبره پروګرام تاسو چې دی د ډي وي ډي سی ډي یو ایس بي انټرنیټ او دې ځایونو له لاسته راوړلی شئ ولې فیوچر دا خپله وینډوز کې راځي تاسو خپله د وینډوز واړه سافټویر دي واړه پروګرام دي صحیح ده نو دا بیا ډي وي ډي یو ایس بي او مثلا سی ډي ډي کې ډېر کم ملاویږي هلته نه وي تاسو سره خپله بس وینډوز کې راځي خپله وینډو کې راځي نو دا د دې دواړو ترمنځ فرق شو پروګرام او فیوچر تاسو خو وپېژندل نو اوس خبره دی کې مونږ کوو چې اول راځو د پروګرام برخې ته تاسو راشئ دلته کې رایټ کلیک وکړئ پروګرام ان فیوچر برخې ته لاړ شئ او دې حصې ته چې راشئ تاسو سره به پروګرام ان فیوچر سره خلاص شي او چې کله دا راخلاص شي وګورئ دلته کې اول تاسو ته په کمپیوټر کې دا ښیي چې دا تاسو سره ستاسو په دې کمپیوټر کې کوم سافټویر انسټال دي کومې سافټویر انسټال دي یا ثبت دي یا سیو دي نو دا سافټویر تاسو سره څه دي انسټال دي اول تاسو ته لیست درکړي اوس که یو کس ووایي چې زه د پروګرام فیوچر راخلاصوم بس دا سافټویر یې دلته ماته مه ښیه دا سافټویر یې دلته انسټال دي وي په کمپیوټر کې موجودې دي وي خو دې ځای کې د لیست کې دې ونه ښودل شي اوس دې لپاره څه طریقه تاسو کوئ دا فولډر نه دی بل څه نه دی چې اسانه طریقه باندې تاسو دا هایډ کوئ وغیره نو دې لپاره به تاسو راشئ رن خو تاسو ویلی که رن هم نه دی ویلی خیر وروسته به ووایئ دلته به ولیکئ جي پي ایډیټ ډاټ ایم ایس سی او دا به انټر کړئ د دې نه وروسته یادوئ نه یادوئ هسې طریقه ده زه تاسو ته کوم ښه وروسته به بیا خپله تاسو دې باندې پوه شئ دا لوکل ګروپ پالیسي ایډیټر دې کې ډېرې خبرې دي دنیا خبرې دي کې دي ښه نو دې باندې بیا تاسو وروسته دې باندې یو لیکچر هم تاسو ته کوم لوکل ګروپ پالیسي ایډیټر تاسو به دا لوکل ګروپ پالیسي ایډیټر راخلاص کړئ او ایڈمنسټریټیو ټیمپلیټ ته به لاړ شئ صحیح ده او دا پروګرام ان فیوچر اصلا د کنټرول پینل موضوع ده د څه موضوع ده اصلا دا تاسو په کنټرول پینل کې راځي دلته کې وګورئ پی د کیبورډ نه پریس کړئ پروګرام ان فیوچرز دا اصلا د کنټرول پینل آیټمز یا اپلیټ ده نو دې نه خو موږ په لنډه طریقه سره دا کویک اکسس منیو کې ذکر راکړی موږ ته چې په لنډه طریقې راخلاص کو کلیک وکړئ بس راخلاص شي ځکه اول به تاسو کنټرول پینل ته ځئ بیا به دلته پروګرام ان فیوچر ګورئ او دې ځای نه بیا راخلاصوئ خو نه اسانه طریقه دا ده چې بس دلته کې راشئ پروګرام ان فیوچر دې ځای نه راخلاص کړئ نو کنټرول پینل ته به راشئ تاسو چیرته کنټرول پینل ته ایڈمنسټریټیو ټیمپلیټ بیا کنټرول پینل ته به راشئ او دې کې وګورئ پروګرام برخه ته به راشئ کوم برخه ته پروګرامز او دې باندې به داسې ډبل کلیک وکړئ او دلته کې وګورئ کله کله تاسو د کمپیوټر کې وایرس داخل شي هغه هم تاسو ته دا پروګرام ان فیوچر بندولی شي چې دا پروګرام ان فیوچر کې دا سافټویر دا پروګرامونه یو تاسو سره بنه ښکارېږي نو چې ښکاره نه شي خو دا ختمولی هم نه شي ریموولی هم نه شي ډیلیټولی هم نه شي هېڅ هم نه شي کولی نو د دې لپاره به بیا تاسو راځئ لوکل ګروپ پالیسي ایډیټر ته به راځئ او دلته کې به راشئ تاسو
وګورئ پروګرامز hide set program access دا یو نه hide program in futures page دا دی باندې به ډبل کلیک وکړئ او دلته کې به enable ته ټیک مارک واچوئ apply okay او اوس وګورئ کله تاسو د پروګرام ان فیوچر ته راځئ باید دلته دا سافټویر نور ونه ښودل شي ختم شو صحیح ده پټ شو نو وایرس څه کار کوي وایرس تاسو ته دغه کمانډ دی نه انیبل کې لکه ما چې انیبل کې مینوالي نو چې انیبل شي دا سافټویر دلته تاسو سره نشي ښودلی یا کله کله تاسو خپله غواړئ چې زه دې کمپیوټر کې خو زم کار کوم ما سره کور کې نور کسان دي ستاسو ورونه دي وغیره هغوی هم په دې کمپیوټر کې کار کوي بس هغوی دې کمپیوټر کې کار وشي کړی خو چې ما کم سافټویر انسټال کړي هغوی دې ونه شي کتلی گیمز انسټال کړي وغیره نو هغه به دې نه تاسو څه کوي انیبل وی کې دې نه بیا که بیرته غواړئ چې وښودل شي not configure apply okay نو دا یو کمان hide program in future بیا تاسو لږ ویډیو دقیق ورته وګورئ ښه اوس که تاسو پروګرام ان فیوچر ته راسئ نو دا سافټویر به دلته وښودل شي اوس اوله موضوع مونږ تاسو یونسټالیشن باندې کار کوو څه باندې یونسټالیشن باندې تاسو ته کار کوم یونسټالیشن ویل کېږي ډیلیټینګ ته یا ریمووینګ ته ریمووینګ لري کول ډیلیټینګ ختمول یونسټالیشن ختمول نو تاسو کله چې په کمپیوټر کې کوم سافټویر انسټال کړی وي او هغه تاسو ضرورت نه وي هغه به تاسو ریموووئ یا یونسټال کوئ به ولې چې تاسو د کمپیوټر کې اسې فزونه ځای ونیسي اسې بیکاره ځای ونیسي ستاسو سټوریج ونیسي نو دې برخې ته به راشي کوم سافټویر چې ستاسو خوښ نه وي هغه به داسې انتخاب کړي کله تاسو د سافټویر انتخابوئ دې کې د انسټال بټن راځي اتومات خو کله یو نیم پروګرام سره دلته چینج هم راشي سراشي چینج راشي یو نیم سره اپډیټ اپګریډ هم راځي یو نیم سره مثلا نور سافټویر کمانډونه ورکوي خو عمومي شکل کې دا کمانډونه مونږ ته دلته چې کله تاسو یو سافټویر انتخاب کړئ درې کمانډ تاسو ته درکوي څو کمانډ درې یو ته ویل کېږي یونسټالډ بل ته ویل کېږي چینج سیدا او بل ته ویل کېږي اپګریډ یا اپډیټ یا څه درته درکوي تاسو ته اپډیټ نو دا درې قسمه کمانډ سي درې خبرې دي نو سافټویر کې تاسو دا کارونه کولی شئ وګورئ یونسټالیشن ختمولو ته ویل کېږي تاسو کوم سافټویر ختموئ بس دې لیست نه به داسې انتخاب کړئ لکه دا زفیا زه نه غواړم کمپیوټر کې یا دا شیر دا زما سره هېڅ په کار نه راځي بس انسټال شوی دی نو یونسټال باندې کلیک وکړئ او بیا یاس کړئ د یاس نه وروسته لږ صبر تاسو وکړئ دا سافټویر به تاسو سره کمپیوټر کې تاسو د کمپیوټر نه ختم شي او څه ډول ختمیږي دایلي پرمننټ ختم شو بیا تاسو سره بیا په کمپیوټر کې بیخي شته دی نه صحیح ده د تاسو سره بیخي مکمل شکل کې ختم شو نو دا هغه سافټویر چې تاسو په کار نه وي دي نه ختم کړئ او بیا نه ختمیږي ګوري دا سافټویر کمپیوټر کې تاسو سره انسټالوئ تاسو نه به څوک پوښتنه وکړي یا امکان دی ولري چې تاسو د مشکل سره چیرته مخ شي دا سافټویر چې انسټالوئ کمپیوټر کې اټکوئ دا چیرته ځي کوم فولډر ته ځي کوم فولډر ته ځي نو سی ډرایو ته ځي صحیح ده سی ډرایو کې پروګرام فایل ته ځي پروګرام فایل بیا دوه قسمه دي یو 32 دی ساری او بل 64 دی نو دی برخه ته راځي کوم دي ته ځي وګورئ د سپیسی ته به راشئ تاسو د سپیسی کې به سی ډرایو ته راشئ دا ستاسو سره سی ډرایو دی سی ډرایو کې پروګرام فایل 86 یعنی 32 بایټه او دا یو یعنی 4 شپېته بایټه ګوري کمپیوټر لپاره دوه قسمه سافټویر نن سبا جوړیږي څو قسمه دوه قسمه یو هغه وي چې هغه کمپیوټر چې 2 جی بی ریم ولري هغو کې کار وکړي یو هغه سافټویر چې 4 جی بی ریم ولري کمپیوټر هغو کې کار وکړي نو دا دوه قسمه کوم چې 4 جی بی ریم والا سافټویر تاسو سره وي هغه د پروګرام فایل کې انسټالیږي چیرته انسټالیږي دی اول یو کې او چې کوم تاسو سره 2 بایټ وي هغه چیرته راځي
دلته انسټالیږي. نو دا ډول سافټویر نن سبا په ختمېدلو دي، کمې دي، دا 32 بایټ والا او 4 والا زیاتې دي، 4 زیاتې دي. نو تاسو څنګه وپېژنئ چې دا سافټویر زه 32 GB دی کمپیوټر کې انسټال کړم که 4 کوم ځای نه تاسو باید وپېژنئ. نو تاسو خو پوښتنې نه کوئ که نه، تاسو به خپله وینډو ګورئ چې ستاسو دا وینډوز 32 بایټه ده او که 4 بایټه ده. نو دا موضوع مهمه ده، دا به تاسو وپېژنئ. وګورئ که چیرې راشئ دس پی سي باندې رایټ کلیک پراپرټیز ته راشئ، نو دا تاسو سره څه ښیي؟ د کمپیوټر باره کې انفارمیشن سیسټم ښیي، وروسته را روانم دی دا کمانډ. ګورئ وینډوز 10 ده، خو کوم ډول د 4 بایټ اپریټنګ سیسټم دی. نو په دې کمپیوټر کې تاسو کوشش وکړئ 4 بایټ انسټال کړئ. ولې 4 بایټ نوي سافټویر دي چې کوم بازار ته نوي راځي، انټرنیټ ته نوي راځي او هغه کې سهولت یې هغه په تیزۍ سره رن کېږي او کم ځای نیسي او تاسو تیز کار کوي. نو ګورئ نو دې نه چې تاسو کوم سافټویر ختم کړئ اصلا کوم ځای نه ختمېږي؟ پروګرام فایل نه. تاسو موبایلونو کې هم کتلی وي، تاسو موبایلو کې لاړ شئ هلته مای فایل په نوم باندې فولډر دی، اصلي ډیټا ټول مای فایلز کې پراته وي. مثلا ویډیو، میوزیک وغیره اچوي کمپیوټر کې، چېرته په موبایل کې مای فایلز کې سختېږي. نو سختېږي نو هماغه خبره دلته ورته فولډر پروګرام فایل په نوم باندې دی، ځکه کمپیوټر کې ټول کار زموږ پروګرام سره وي. نو دې ځینې چې تاسو هغه سافټویر ختم کړئ نو هغه پروګرام فایل یا مای فایل نه ختم شي. صحیح شو؟ انسټالیشن باندې درته کار کومه. اول خو انسټالیشن او دا چینج دا کمانډونه تاسو وپېژنئ که نه. نو وګورئ دا یو سافټویر چې مې انتخاب کړی دا کور الټرا ګرافیک سوټ X7 دې سره چینج هم راغی. څه مطلب؟ چینج څه مطلب لري؟ اوس دا ګرافیک د دې ورژن ما سره 1 دی، خو اوس فلحال بازار ته 8 هم راغلی دی، 8 ماډل دی نه جیګ راغلی. نو تاسو کولی شئ چې مطلب یو سافټویر ټیک ماډل په کمپیوټر کې تاسو انسټال دی هغه جیګ ماډل ته چینج کړئ، تبدیلی کړئ. نو دا چینج بټن ځکه ورکوي، چینج څه لپاره ورکوي؟ د همدې هدف لپاره ورکوي چې هغه ټیک ماډل سافټویر ستا په کمپیوټر کې انسټال وي هغه تاسو جیګ ماډل ته چینج کړئ. نو ځکه دا چینج بټن هم دې سره ورکړه. نو د دې انټرنیټ نه دی لپاره به تاسو سیټ اپ فایل ولرئ، که انټرنیټ ولرئ خو لا ښه خبر ده، که هیڅ انټرنیټ ونه لرئ هماغه دغه فایل سیټ اپ به تاسو کاپي کړئ. اوس را روان دي دا موضوعګانې به تاسو سیټ اپ فایل او دا به تاسو هر څه اوس وپېژنئ چې سیټ اپ فایل وغیره څه ته نه بیا نشئ چینجولی، چینج کولی نشئ. د دې لپاره سیټ اپ فایل تاسو سره پکار وي. صحیح ده؟ وګورئ یو کمانډ چې هغې ته ریپیر ویل کېږي دې کې وګورئ دلته ما تاسو ولیکل چینج اپګریډ په ځای به موږ تاسو ریپیر دلته راواخلو، اپګریډ هم را روان دی. ښه اپګریډ به هم تاسو وایي. ریپیر ترمیم ته ویل کېږي، جوړولو ته. کوم یو سافټویر کې ستاسو مشکل وي په کمپیوټر کې، سافټویر انسټال دی کار نه کوي صحیح، هغه بیا ریپیریشن ته ضرورت لري، ترمیمولو ته. نو ګورئ هغه ټول نه وي، یو نیم سافټویر هغې سره بیا دا ریپیر بټن ورکړي او د ریپیر بټن باندې داسې کلیک وکړي نو تاسو ته کمپیوټر ووایي چې یا خو د همدې سافټویر سیډ خپل کمپیوټر ته واچوه او یا فایل سیټ اپ د دې سیټ اپ که تا سره وي براوس نه هغه ځای ماته په نښه کړه چې زه یې داسې په نښه کړم او اوپن کړم او ریپیر یې کړم، ترمیم یې کړم تاسو ته. څه یې کړم؟ ترمیم. د ریپیر مطلب دا دی. صحیح ده؟ بس دا یو څو خبرې دي سافټویر کې دې برخه کې. یو تاسو انسټالولی شئ، بل چینجولی شئ، بل ریپیر کولی شئ او اپډیټ موضوع د خو لږ وروسته را روانه ده، تاسو ته پرې کار وکړم. نو د سافټویر ختمول اسانه دي، لکه دا زیپیا پی سی دا انتخاب کړئ او یو انسټال ته راشئ، بس دې ځای نه د انسټال بټن باندې کلیک وکړئ. د هر یو پروګرام لپاره تاسو ته دا یاس نو میسج درکوي. ولی چې کمپیوټر وي چې آیا ته مطمئن چې دا څه ختم کړي، که څه غلطۍ کې تا نه دا بټن وال شوې ده نو ډایرکټ نه ختموي تاسو ته، اول دا میسج دا پیغام درکړي وایي آر یو شور، آیا ته مطمئن یې to completely remove Zapier چې دا Zapier کمپیوټر نه ختمه کړي. موږ یاس
سیټ اپ را سره شته بیا چې کله ضرورت شي بیا به انسټال کوو کله کوم فایل سیټ اپ نه نو تاسو بیا غو نشئ انسټال او نو دا د انسټالیشن یا د ریمووال ختمه خبره شو صحیح شو اوس برا شو انسټالیشن ته انسټال برخه ته برا شو انسټالیشن ته برا شو انسټالیشن ویل کیږي اډینګ ته څه ویل کیږي انسټالیشن کې خدای اوسو خبره وي دې کې به تاسو لیکم ګوري چې دا نوٹ لږ ترتیب شي انسټالیشن کمپیوټر ته د یو نوی پروګرام ورشول ته وایي نیو یا فرش پروګرام تاسو غواړئ کمپیوټر کې چې مخکې د سره نوی کمپیوټر کې او هغه غواړئ انسټال کړئ تنا پروګرام نه ګوره ار څه چې وي ګیمز وي وغیرہ صحیح ده یادونه ذکر درته کومه چې بیا ځینې تاسو سره وروسته پوښتنې پیدا کېږي چې دا ګیم څنګه انسټال کوم دغه طریقه ده بس ګیم وي تاسو سره سافټویر وي صحیح ده فیوچر یې سره فیوچرز وغیرہ دا هر څه چې وي همدغه طریقه باندې کېږي انسټالیشن لپاره تر ټولو نه مهم سیټ اپ فایل دی سیټ اپ فایل سیټ اپ فایل تاسو ته کوم ځینه ملاويږي کوم ځینه اخیستلی شي نمبر 1 نن سبا ډېر چې استعمال لري سی ډي ډي وي ډي کې تاسو سره راځي بس بازار ته لاړ شه کوم سافټویر دې په کار وي سی ډي ډي وي ډي راواخله کمپیوټر کې واچوه کاپي کې انسټال کړه صحیح شو سی ډي ډي وي ډي بل تاسو د انټرنیټ نه اخیستلی شئ بل تاسو کولی شئ یو چانه یو اس بي پن ډرایو کې را کاپي کوي صحیح کوي کاپي کوي خو د هر یو سافټویر لپاره چې چا جوړ کړي وي د هغې یو فایل یو هغې ته سیټ اپ ویل کېږي د دې سیټ اپ په ذریعه تاسو کولی شئ په کمپیوټر کې انسټال کړئ نو ګورئ د انسټالیشن لپاره به زه دس پي سي ته راشم او دس پي سي کې به د ډي ډرایو ته راشم صحیح ده ډي ډرایو کې به بیا راشم د سافټویر برخې ته او سافټویر برخه کې ګورئ دا ما سره دنیا سافټویر دي دلته تاسو په کمپیوټر کې هغه سافټویر ځان سره ساتي عموما کسان چې تاسو هغه باندې وپوهیږئ د هغې زده کړه تاسو کړې وي او تاسو هغې سره بلد یاستئ نو داسې سافټویر چې تاسو نه پیژنئ نو هغه خو څوک نه ساتي کمپیوټر کې که نه نو داسې ناسې سافټویر دي چې دې سره زه بلدتیا لرم دا ما سره د دې سیټ اپ ساتل شوي خو تاسو سره سیټ اپ دې سټایل کې نه وي مثلا ګورئ زه راځم سکایپ زما په کار دی سکایپ نه سکایپ لږ ټایم ډېر نیسي هغه زپیا ما سره ډېر پکارېږي نو زپیا ما سره انډرایډ ټولز کې راځي موبایل ټولز کې یا انډرایډ ټولز کې موبایل ټولز کې به وګورم چې ما سره شته که نشته یا زفیا دا فولډر دی دا به زه راوالم او داسې ډسټاپ باندې واچوئ د پاسه ډسټاپ ته به کاپي شي سیټ اپ یې کاپي شو صحیح کاپي شو سټاپ بل کوم څه ختم کړي هغې نه که ستاسو په یاد وي یو بل سافټویر مونږ هغې نه ایسته کړه هغه شیر ما سره نه پکارېږي خیر شیر نه انسټالو لیبیت هغې به زه یو بل سافټویر هسې طریقه تاسو زده کړئ نور خبره نشته کوروډا انسټال ده ما سره کوروډا دروند سافټویر دی 1 GB دی هغه انسټالیشن ډېر وخت نیسي ښه ساده سافټویر تاسو کومه تر څو طریقه زده کړئ بیا نو خپله کوئ لکه پښتو ډکشنري ما سره دي کې اکثره ما سره انسټال دي مشکل دغه دی راځئ دا درس لږ تاسو ته خوندور شي دا فلش ګیمز به انسټال کړو دا نه نو فلش ګیمز دا یو سیټ اپ به راواخلو او دا سیټ اپ به د ډسټاپ کې داسې واچو تاسو کله د سی ډي نه د انټرنیټ نه د ډي وي ډي نه وغیره ځایان فایلونه سیټ اپ راواخلئ بس تاسې یو سیټ اپ فایل یا داسې فولډر او د فولډر چې کله راخلاص کړئ لکه زیپیا د دې به داسې سیټ اپ وي د هر یو پروګرام لپاره سیټ اپ راځي بل نوم نه راځي هر کس چې سافټویر جوړ کړي پروګرام جوړ کړي اخر کې هغه ټوله ډیټا راجمع کړي یو سیټ اپ ته ورواچوي هماغه سیټ اپ باندې کسان خپل کمپیوټر کې انسټالوي دا نړیوال پیژندل شوی نوم دی ګلوبل پیژندل شوی نوم دی لکه سہولت دي کنه مختلف نومونه باندې راشي تاسو به بیا څه پیژنئ نو سیټ اپ نو ګورئ زه غواړم دا زیپیا انسټال کړم فولډر به راخلاص کړم دې سیټ اپ باندې رایټ کلیک اوپن یا دې باندې ډبل کلیک یا دا داسې انتخاب کړئ کیبورډ نه انټر پریس کړئ نو ډبل کلیک سره اسانه دی بس ډبل کلیک وکړئ
نو دې ته انسټالیشن ویزرډ ویل کېږي. دې ته څه ویل کېږي؟ انسټالیشن ویزرډ. دا ویزرډ به راشي دا به داسې وکړي چې وکړي بس دا یاد کله تاسو ته میسج راشي. ځینې سافټویر چې وي ځینې هغه نور ورو سافټویر ته هم ضرورت لري چې هغه مو سره انسټال شي. نو دا ډول سافټویر بیا تاسو ته میسج درکوي. دلته کې ډاټ نیټ 3.5 یو بل سافټویر دی دا نیټ. نو دا اوس که چیرې تاسو نه وي دا سافټویر به انسټال شي خو مکمل نه انسټالیږي. دا زفیا ما سره انسټال شو خو هغه سافټویر ته ضرورت لري او هغه باید موږ تاسو انسټال. نو نیکست بیا تاسو ویډیو ورته وګورئ تاسو انسټال شي. ډن. چې کله سافټویر انسټال کې مستقیما د هغې آیکن سکرین باندې راشي. سکرین باندې راشي بس دې نه خلاصوي تاسو خپل مشکل حل کوئ. راځو دا مثلا دا سیټ اپ ته او دا څه گیمز دي. ګورئ کله تاسو دا ویزرډ راخلاص کې دا ویزرډ لږ تاسو تشریح کوم. اول تاسو وی چې تاسو رسی پروګرام فایل دیزي کې اولف په نوم باندې اولف سافټ او بیا گیم دی ادرس کې تاسو را انسټالیږي. نو دا تاسو بدلولې را بدلولې شي خو مو بدلوي ځکه سافټویر ټول د پی سي سی ډرایو پروګرام فایل دی فولډر کې یا پروګرام فایل دی فولډر کې به دی دوه کې یو کې تاسو را انسټال شي. نو دا موقعیت دا ادرس اکثر سافټویر خپل اتومات ځان ته انتخابوي. ستاسو په کې ضرورت نشته دي نه چینج کړئ مو چینجوي او دا ایکسټراکټ کړئ. ځینو باندې دلته انسټال راځي ځینو باندې ایکسټراکټ راځي خو دې بټن کې چې هر څه درکړي تاسو به انسټال کړئ. اوس دا یو چې دا فایل دا مجموعه د سافټویر و یو سافټویر پکې نه دی. نو تاسو مل چې بلد شي دا سافټویر سره هم چې یو سافټویر انسټالوي هغه سره لس نور انسټالیږي. نو دا واره گیمز دي ښا هغه ما انسټال کړه. اوس که زه راشم د پی سي کې چیرته لاړه سی ډرایو کې پروګرام فایل کې او څه په نوم باندې اولف سافټ او به گیمز. نو دا واره گیمز دي صحیح ده فلش کې جوړ شوي. مثلا ګوره دا یو د تاسو ته پلی کما اتمز ډبل کلیک سره به پلی شي تاسو ته ښه کمان ښه. نو گیم چې کله پلی کېږي لږ ټایم نیسي ښه. نو هسې طریقه تاسو زده کړئ ښه بس ګو پلین کې چې هر یو پلی شو وروسته پسې بیا راځو. نو دا د سافټویر انسټالیشن سخته طریقه ده. فقط سیټ اپ فایل راوالئ ډبل کلیک او تاسو سره انسټال شي صحیح ده. بیا که چېرته راشم پروګرام ان فیوچر ته نو د سافټویر ختمول او ګوره هغه دا زفیه مونږ انسټال کړه دلته راغله خو هغه ګیم دلته نه راځي. ولې هغه یو نو ډیرو واره سافټویر دي کسانو جوړ کړي تاسو غوندې یو کس دا یو گیم جوړ کړي. یو داسې گیم چې هغه انټرنیشنلی جوړیږي مسته کمپنۍ یې جوړي هغه به تاسو هغه به دلته کې راځي دی برخه ته راځي او هغه به تاسو اوس چې کله ډیلیټوي نو شپ ډیلیټ سره هغه فولډر ډیلیټ کې ختم شي تاسو سره. او که مکمل یو سافټویر سره انسټال وي لکه دا سافټویر چې دی دې نه به انسټال کړئ فیوچر اپډیټ دی باندې به بیا تکارو